او زما رزیل خزا، زما رزیل خور، زما رزیل نر، زما رزیل بغیرت مولا ووټ راخلی مولا لور کوي یا بل لور کوي. زما مولانا فضل الرحمن غله، زما ایمل ولی غله، زما بدیجه کې سیاسي خلک غلي، زما سپاه صحابه غله، زما امنه غله، زما ام پی غله، او زما رزیل خزا، زما رزیل خور، زما رزیل نر، زما رزیل بغیرت مولا ووټ راخلی مولا لور کوي یا بل لور کوي. ولې بی ایمانه ته په دې باندې نه پوهېږي چې د ستا د حق کوم ځای کې پوښتنه کړې ده، او چې په یوه بله خبره هم پوهېږم کېدای شي چې خلک دا وایي یاره مفتي صاحب چې دا د ملک خلاف کوي، دا د یاد وساته زه دا ملک خپل ګڼم. زه ګورم چې په ادارو کې دا کم لوی جاهلان، زما په ادارو کې هغه افسران چې هغه مسنګ پرسن کوي، زما هغه افسران په نهتو ښځو باندې لاس اچوي، زما هغه افسران چې هغه پښتانه غدارۍ ته مجبوروي، زما هغه افسران چې هغوی بلوچان د ملک نه جدایۍ ته مجبور کړي دي، زه دا افسران د ملک دشمن ګڼم، زه دا افسران د ادارو دشمنان ګڼم. زما آرمی دا په آرمی کې کم افسر چې د آرمی د بدنامۍ سبب ګرځي او آرمی بدنامي دا زما د آرمی حصه نه ده، دا غدار دی. زما پولیس دی، په دې کې چې کوم غیر قانوني عناصر دي او هغه کارونه کوي چې پولیس بدنامي، دا غدار دی د پولیس، دا زما پولیس نه دی. زه په خپلو ادارو کې هغه خلک چې هغه د پښتنو دشمني کوي یا د بلوچانو دشمني کوي یا د پنجابیانو دشمني کوي یا حقوق خوري او چاله نه ورکوي، بې ځایه خلک نیسي او دا انداتون د ظلم یوه ګټه ټوپ تیاره یې جوړه کړې ده، زه دا خلک د ادارو دشمنان ګڼم، زه دا خلک د